د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی، امیر خان متقی او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب موجد څنګه د بدنامۍ څخه وژغورل. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غنی وای امریکا غوښتل چې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب موجد او امیر خان متقی نړۍ ته په ترهګره معرفي کړي، یعنې دغه یې د بدنامۍ څخه وژغورل. خو څنګه؟ د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. هغه داسې چې د یکشنبې په ورځ سهار امریکایي ځواکونه ارګ ته ځي، د اشرف غني ګارد خالي سلا کوي او د استعفا غوښتنه کوي. اشرف غني اصولي کار کوي، په ځواب کې ورته وایي چې تاسو زما ځای ناسته راولئ، زه به استعفا وکړم او واک به ورته ور وسپارم. امریکایي ځواکونه لا جوابه کېږي، له ارګ څخه درومي. دې وخت کې طالبان د کابل ښار دروازو ته رسېږي. هلته د خپل مشرتابه له امر سره سم تم کېږي. د مافي کړۍ په لمسون کابل ښار کې ګډوډي جوړېږي. ښه مثال یې همایون چې ځان یې د اسلامي امارت له لوري د کابل د قمندان امني په توګه معرفي کړ، چې طالبان په دې ارتباط خبر هم نه و. طالبان د امن د تامین په خاطر د ولس په غوښتنه مجبورېږي چې ښار ته داخل شي. دلته د اشرف غني ځایناستی شتون نه لري چې واک ورته وسپارل شي. مافي کړۍ توطئه جوړوي چې د ورځې په جریان کې یا د شپې د طالب په جامه کې ارګ ته ننوځي، اشرف غني ووژني، د مولا یعقوب عسکر بدنامه کړي او نړۍ ته مولا یعقوب او امیر خان متقی په ترهګره معرفي کړي. مګر اشرف غني له فکره کار واخیست، هم یې ځان په امن کړ او هم یې طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب موجد د نړۍ پر مخ د ترهګر ثابتولو څخه وساتو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل در سره په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.